دا په نشروک د کس رحمت الله نومیږي. پلارنی ټاټوبی د کونړ چپې درې ولسوالۍ ده، خو د کورنۍ غړي یې اوس مهال په پاکستان کې اوسېږي. رحمت الله وایي کډۍ شپی مور او کورنۍ سترګو ته کېږي، خو د پرته له اوښکو بهولو بله چاره نه لري. وایي کاش چې په نشهیي توکو روږدی نه وای. هر سهار ټوله شپه جاړو پوه شپې چې کېنو جړاګانې داسې جړاګانې راځي چې والله د زړه نه مې والله خبرې نو د ماشومتوب خبرې د ځوانۍ خبرې ډېرې خبرې موږ ته یادېږي د هغې ولې نه یادېږي خو بس داسې چې بس خفګانۍ لاس هم د پلار چې کومې خبرې کړلې ورونو راته کومې خبرې کړلي د هره خبره موږ ته یاده ده، خو بس داسې دی چې بس خدای پاک دغسې غم کې اخته یې پوه شي چې د غم نه اوس خلاصېدو لاره موږ ته نه میلاوېږي. رحمت الله د دې شنو بوټو لاندې هغه نشهیي توکي کاروي کله یې چې په لومړي ځل له ناځوانه ملګري سره دا تریخ د زهرو لوګی سینې ته ښکته کړی و. دی وایي کله چې په ټولنه کې هغه خلک ګوري چې ژوند او لباس یې ښه وي، زړه یې غواړي چې دی هم همداسې ژوند وکړي او له خپلو همزولو سره وګرځي، خو د نشهیي توکو د استعمال له امله ترې خلک نفرت کوي. موږ وایو چې موږ هم داسې پاک ناست وی، داسې پاک هم پوه شي که نه ګرځېدلی وی، داسې پاک ناسته پاسته هم انډیوالانو سره کلی وی، د انډیوالانو سره ګپ شپ هم لګولی وی، پوه شوې محفل کې ناست وی، دغه شانې موږ هم غواړو، خو بس داسې ده چې بس د نشې د وجې نه موږ نو ځان سره کښېنې نه هم ځان ته پرېږدي خواته او نه چا سره لاس میلاوی شو، نه ګپ لګوی شو، نه محفل کې کښېناستی شو، بس دغه مجبورۍ د وجې د نشې د وجې بس موږ داسې بعض که پاتې پوه شوې. که څه هم رحمت الله په دې زهرجنه نشه اخته دی، خو له خلکو یې غوښتنه ده چې ژوند کې له هر ډول نشې څخه لاس واخلي او هیڅ ملګري ته مو اجازه مو ورکوي چې ستاسې ژوند په دې نشهیي توکو استعمال سره تباه کړي.